وتلی افغان سندرغاړي فرزانه ناز یو ځل بیا داسې کار وکړ چې ټول مینوال ترې ګیلمن دي. فرزانه ناز څه کړي دي او خلک ولې ترې ګیلمن دي؟ ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. سلام او مینه هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. ملګرو، که چېرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سینما وتلې ستوري فرزانه ناز یو ځل بیا په انډیا کې داسې کار وکړ چې ټول مینوال ورته په غوسه دي او د ټولو مینوالو د غوسې او خفګان څخه وګرځېد. فرزانه ناز په انډیا کې په داسې لباس کې ګرځي چې هغه نه د افغان اصیل فرهنګ سره سمون خوري او نه هم د پښتون ویاړلي فرهنګ سره. دا په داسې حال کې ده چې کابو یو کال وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې یوه غلطه ویډیو پورته شوې وه او بیا یې ټول تهمت په فرزانه ناز باندې لګېدلی و. خو وروسته بیا فرزانه ناز پر خپل فیسبوک باندې لایف راغله او په ژړغوني غږ سره یې له ټولو خلکو څخه بخښنه وغوښته. هغه وویل دا ویډیو هېڅکله هم ما پورې تړاو نه لري، بلکې ما ته په صحرا راورته یوې جنۍ دغه کار کړی دی، خو اوس یې ټول تهمت په ما باندې ولګېد. فرزانه ناز د افغانستان د موسیقۍ په ډګر کې یوه له حیا لرونکو او پرده لرونکو جنکیو څخه شمېرل کېده، خو اوس وخت کې یې خپل اعتبار لږ کم کړی دی او خلک سخت ورته په غوسه دي. دلته مو د نمونې په څېر یو څو کمنټونه راخیستي دي چې فرزانه ناز ته پر خپلو عکسونو او پوسټونو باندې کېږي. محمد رسول منګل ورته لیکي فرزانه ګلې ورځ په ورځ د خوی خرابېږي. هغه وخت چې سندرې ویلې ډېره ادبي وې، خو کله نه دی چې سندرې او میړه پرېښودل ډېره شرمناکه شوې. ورځ په ورځ د بدن غړي لږ راوباسي، خیر خو به وي، مجردان دې ټول لمبه کړي دي. ریحان ورته لیکي لعنت دې پر تا باندې وي. محمد جان عمر هم بیا ورته لیکي چې ښه راغلاست، نوی کال د مبارک. پرنس نیام ورته لیکي لعنت شه در باندې، ډمې بالا د مور او پلار در باندې وګرځوه. حاجي عبدالرحیم هم لعنت پرې ویلی دی. یاسر خان سهار بیا ورته لیکي الله جل جلاله دې تباه کړه په دغه لباس باندې. سکای لارک په نوم کس ورته لیکلی دي څه یو شرمناک لباس چې تا کړی دی، آیا دا د پښتون له ویاړلي فرهنګ او د افغانستان له فرهنګ سره سمون لري او که نه؟ لږ فکر باید ورته وشي. سلیم بیا ډېرې زرینې کرښې ورته لیکلي دي. هغه ورته لیکلي دي چې نوی کال دې مبارک شه. زه له تا څخه هیله لرم چې په خپل 2020 کال کې دې خپله رویه او لباس دواړه سم کړې. خدای جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي چې د ایمان پر نیک لار باندې ولاړ شو او خپل عادتونه او لباسونه مو سم کړو. احسان عزیزي ورته لیکي خلک فقط ستا له سندرو سره مینه لري، نه ستا له بدن سره. دا 1% هم ضروري نه ده چې ته خلکو ته په لوڅ شکل سره راووځې او خلک بیا ستا مینهوال شي. هېڅ ښه خبره نه ده چې ته خلکو ته په لوڅ شکل سره راځې. خلک یوازې ستا د سندرو مینهوال دي، نه ستا د بدن. نو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.